یاده غونډه چې د سپیرې په ولسوالۍ کې رابلل شوې وه پکې د یادې ولسوالۍ ګڼ شمېر علما کرامو قومي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د سپیرې ولسوالۍ ولسوال د یادې ولسوالۍ خلک وطن دوسته او د شته نظام سره متحد وبلل او زیاتولی چې په تیر نظام کې دغه ولسوالۍ ته د بیا رغونې پروژې نه دي پلي شوي. نوموړي په اړونده سیمو کې د یو شمېر ټولګټو پروژو غوښتنه هم کوله او دغه راز یې د سیموالو څخه وغوښتل چې د قومي شخړو او شخصي دښمنیو له منځه وړلو لپاره د اسلامي امارت له چارواکو سره په تماس کې شي څو په اړونده برخه کې شته ستونزو ته رسیدنه وشي. یو په خوست کې د خوست موضوعات په ټولو ولایتونو د تقسیم کې دومره موضوعات په نورو کې نشته لکه په خوست کې چې دا بدبختي یا د سپینګیري د وخت نه موږ ته راپورته شوي یا سپینګیري کردار ادا کړی ده خو رسېدګي نه کړې ده یا الله جل جلاله د دغه بدبختۍ سبب انتها ته هغه ټکر ولیکل شوی. الله جل جلاله بیا داسې وکړو چې خدای پاک امارت ملګري راوستو حکیم شو په افغانستان چې موږ داسې پنځه وخته په لمانځه کې دا دعا کوله چې خدای پاک اسلامي نظام راولي. خدای پاک راولي اوس د اسلامي نظام سره واقعي اخلاص وکړه. بل ورته د سیمې قومي مشرانو د شته نظام څخه یو ځل بیا خپل ملاتړ اعلان کړ او زیاتولی چې د اسلامي امارات په راتګ سره د سپیرې په ولسوالۍ کې خپل منځي ستونزې تر ډېره حل شوي او خلک په ارامه فضا کې ژوند ترسره کوي. خدای داسې نظام میخ ته رویست څلوېر کولی پیرا شوه په د څلوېره کولې کې چاته داسې ضرر نه دی رسېدلی د یوه ویښته ضرر نه دی ورسېدلی. د دغه نه میخ ډېره خوښي څرګندوي چې میخ ته هر څوک دریمې بیا د خلک تاسو په خپله ولده چې څومره مخلوق جمع و دی څه شي نه جمع و چې مینه محبت یې ورسره دي. میږ د دغه امارت نه په ډېر زیاته اندازه خوښ دي. ډېره یې دغه امارت پر تګ سره د میږ خلک ولسونه ستونزې ورکه شوې کامې شوې دغه خلکې ځکه چې مخته په تېر نظامي کې داسې شوي وي چې یو کلی په بل کلي نه شو ورتلی د یوه کلي د بل کلي په منځ کې مشکلات وي. نن د امارت پر تګ سره دا مشکل ټول حل شوي. د قومونو او قبایلو چارو رئیس هم په خپلو خبرو کې دا ډول غونډې د قومونو په یووالي کې مهمه وبللې او زیاتولی چې د اسلامي امارت په راتګ سره د افغانستان په ټولو سیمو کې د خلکو حقوق تامین شوي. نوموړي دغه راز وویل چې د امیر المؤمنین حکم دی په هغو سیمو کې چې د بیا رغونې پروژې نه دي ورته پلي شوي د سیموالو په غوښتنه ورته د بیا رغونې پروژې پلي کیږي. دغه راز دوی له دوی څخه غوښتنه وکړه هغه پروژې چې د سیمې خلک ورته ضرورت لري دوی ته په ګوته او ورته یادې پروژې پلي شي. تاسې به خبرې د امیر المؤمنین حکم ده چې افغانستان کې څومره د فرضي کرښې باندې ولسوالي پرتې دي او څومره سرحد باندې ولسوالي د ټول افغانستان پرتې دي د دې لپاره امیر المؤمنین یو کمیسیون جوړ کړی د مرستیال والي په سرپرستي باندې تقریبا 11-12 ارګانونه ورکړي دي. موږ د سپیرې ولسوالۍ ته راغلي موږ سفر کړی. د جوماتونو ضرورت موږ لیکلی چې کوم ځای کې جومات نشته، د مدرسې ضرورت هم لیکلی چې کوم ځای کې مدرسه نشته، د مکتب ضرورت هم لیکلی چې کوم ځای کې مکتب نشته، بعضې ته خیمې ورکړي. د موبایل ډانګه چېرته کار نه کوي د هغه ضرورت هم لیکلی ده، کېدای شي کار ورباندې شروع وي. تاسې وګورئ. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست چارواکي وایي هڅه یې دا ده چې د خلکو شته ستونزې او وړاندیزونه د اورېدو او د ستونزو د حل لپاره په نورو ولسوالیو کې هم ورته غونډې ترسره کړي.